د ننګرهار والي د ناکامورا د قاتلونو د نیولو پر سر 1 ملیون افغانۍ جایزه کېښوده. د ننګرهار والي شاه محمود مياخېل اعلان کړی دی چې هر چا د ډاکټر ناکامورا د قاتلینو په نیولو کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړه له خپله جیبه به 1 ملیون افغانۍ انعام او جایزه ورکړي. د ننګرهار والي دا څرګندول کې له تښتوونکو څخه د یو سوداګر او د یو هوټل د مالک د راخوش کولو د عملیاتو وروسته کړي دي او زیاته کړې ده چې امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه کړې ده چې د ډاکټر ناکامورا د وژنې عاملان ونیسي. هر امنیتي ارګان چې د ناکامورا عاملین پیدا او قانون منګولو ته یې وسپاري له شخصي امکاناتو به ورته 1 ملیون افغانۍ جایزه ورکړم. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي مياخېل تېره ورځ د یو خبري کنفرانس په څنډه کې خبریالانو ته ویلي وو چې د ناکامورا د وژنې پلان له افغانستان څخه بهر جوړ شوی و. ښاغلي مياخېل زیاته کړې ده د کونړ د اوبو مدیریت ښاغلي ناکامورا وژلی دی او د دغې سیاسي وژنې استخباراتي معلومات به ډېر ژر له خلکو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډاکټر تیستو ناکامورا وژنه په ټول هیواد کې مظلومانه بلل شوي او د هغه د قاتلانو د تښتېدلو له کبله پر ولایتي اداره او امنیتي بنسټونو نیوکې زیاتې شوي دي.